ग्रानो मिनवालो जमदा दुकान पता याद दरई सलाइदीन इस्लामी केसर एंड स्टडी सेंटर हनीफुल्ला एंड कुदरतुल्ला दुकान निश्तराबाद बरास्ता मदीना मस्जिद निस सिकंदरपुरा चौक पेशावर। मोबाइल नंबर दे 0301 8891 321। मोबाइल देन नंबर 0345 91 47 115। ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا رب العالمین پدی صورت کی یوسو ضروری خبر خی کلب پجون کی نبی علیہ السلام تریلوی تکلیفون و سخت رالے او زیاد تکلیفون با دا کافر دا طرف نو صحابہ بے تنگول پیغمبر علیہ السلام تبے ضرر رساو نبی علیہ السلام بکل پڑیر تکلیف کے شو اللہ تبے رجوع کرو خدا تبے او جڑل یوزل دا بیت اللہ خواہ کی لا ہجرت نو شوے پیغمبر علیہ السلام زان تا صادر دے سر تے خود دے املاس تے یو صحابی راغی حضرت خباب رضی اللہ عنہ دے صحابی تا خپلو سردارانو دے غلام اڑیر الوی صداب ورکولا وحبے پا گرم شگو بے سملو خپکے بے والا پڑے واچا اور اخکبے نبی علیہ السلام لراغ و پیغمبر علیہ السلام تکے ناسوید اللہ رسولت مونگ لولی دا خدای پا دربار کے سوال نکے پا مونگ خودیر لوی ظلمو نکی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناستو دا کافرانو پا ظلمونو دیر خپشو حضرت خباب رضی اللہ عنہ تیوے چے صبر کوا رب العالمین با منتلار کلو کی دا تکلیف با خدای ختم کی و دا تکلیف نپس با اللہ راحت راولی او بیاو فرمائل وی پخوانو امتونو کی دا سے خلق تیر شوے دے مسلمان بیراوستا و کافر با والا پسر دا پاسا ارک خود و عربے کو نیم بے یو خو غرزو نیم بے بل خو غرزو لیکن آغی تکلیف مغوید ایمان ننی دیڑولی دغرنگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ مصیبت با پیخ شو تکلیف با پیخ شو بعض وقت کی سلی تا تکلیف ہو رسی گی نو اللہ تا رجوع کی رب العالمین ورطدی صورت کیو فرمائل چے تو زان تاو گورا تاباندی من سمر احسانات کری دی علم نشرح لک صدرک سینم دلکولاو کری دی ہدایتم در تپسینہ کے چولے دے او دا صبرم دل در کڑے دے
ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ستا پشا چی کم بوجو او کم تکلیفونو امدن لرکڑل دشمنانم در لحلاک کڑل دا مدینه منوری غند خشت زیم در تا ہجرت مقرر کا نبوت غند عظیم الشان نعمتم دل در کا او پا مکہ مکرمو بیت اللہ کی چی دا بوتانو کم راجو نام ختم کو پیغمبر کو پدی پا ذہن کی بوجی کنا ورفعنا لک ذکرک او طول امت کے مستانو مچد کو فإن مع العسر يسرا خفکے گا ما تکلیف سر راحت خامخی ناموا چی تکلیف بنی دنیا کی تکلیف بئی خو تکلیف نپس براحتی ان مع العسر یسرا او بیادا خبر وورا چکتا تا تکلیف و مصیبت یاستا امت تا تکلیف و مصیبت رسیگی نور پس راحت بخامخی فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغب اللہ وتیو دم خی دا مصیبت او دا تکلیف پا وقت کے اللہ مسلمان تیو دم خی کتابان دے کل مصیبت راشنو اللہ تلاول رجوع کا منزو کا یو دو رکعت نفلو کا یا فرض منسیو کے داغے نفس اللہ تعالی سجد کا اللہ تا میلانو کو خدای تزاریو کا اللہ باغا مصیبت اور تکلیف دنے لرکی نو خبر دادا چی مصیبت پا دنیا کے مسلمان سر لازم ملزوم دے دا مسلمان باندې لومبی مصیبت لوی تکلیف دا شیطان پنجه دا بعض وقت خلق کوئی لکه دا کافر تگی نہ کئی دوکا نہ کئی غلا نہ کئی غلطی نہ کئی او مسلمان تگیم کئی غلام کئی غلطیم کئی کافر دا پردی مال پسے مننے نوی مسلمانے ور پسے وی کافر دا خپل عبادت خانے قدر کئی مسلمان تی پکی پٹی غلاتے کئی دا ولی بس کافر یوزل شیطان پا خپل پنجا کے غشت دے کفر ورکڑے دے اسلام نے اخ کرے باقی پی سکئی تشکندر دے او دا مسلمان مثال دا اغی مکان دے بلڈنگ دے چپا اغی کے مال او دولت پروتی نہ شیطان و پورن خطی تشکندر نہ شیطان غلا نہ کئی دا اغی کندر نہ شیطان دا اغی کور نہ شیطان غلا کئی چی اغی کسی شی پروتی نہ دا کافر اغی بنیادی سیس چی اغی اسلام دے و ایمان دے اغی تسلب کردے او کفر والا راوستے دے بس کدی خط کئی او که نیکی کئی او که صدقہ کئی او که جماعت خدمت کئی یو عملی نہ قبلی مسلمان خودی مسلمان دا غواز کوئی پی رسی نہ چی دے اسلام نے اوباسی نو کوشش دے عمل پوری دے مسلمان نے خطے دے کل پی یو ٹگی کئی کل پی بلا ٹگی کئی کل پی بلا ٹگی کئی نو خبر دا دا چی پا مسلمان بانے تکلیفون و مصیبتون وی لوی مصیبت دا شیطان پنجا بل مصیبت پہ انسان بیماری دا بیماری با پہ زیادہ راضی اولاد تا بے نقصان رسیگی مال تا بے نقصان رسیگی کل بے پا مال آفت راضی کل بے پا اولاد آفت راضی لیکن دی با پا دی مصیبت کے سکی اغا دم چی نبی علیہ السلام تا خدای خواہ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغب دا با یقین لدی چرا دی تکلیف نپس راحت شتا آسانتیا با خدای راولی او دویم با سکی دویم با دی منذ کی نفل یا فرض واللہ تب رجوع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی دے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فدڑی زیاد تکلیفوں نے تیر شوی دی ہر تکلیف کی صبر کری دے نو اللہ واللوی مقام بیاور دی پخپل اخپل واقع بیانی ویزا پا اصفہان سیدن کیوں ایران کے اصفہان لوی علاقہ دا لوی خار دی او پا اصفہان کی او کلی دی جہ دا غینمو دا اغی کلی باشنداؤں او زمون اصل مذہب دا اور عبادتو آتش پرست چی ورطوی لکی گی زما پلار با دا اور عبادت کو او بیا ما بم دا اور عبادت کو
او دا اور پا عبادت کے زد دمرا لواند شویم کہ دا من کما آتش کدوا چی پاکی اور بلیگی دا غیر دا محافظ و نگرانو اغیت یو کس ناس پی چی دا اور تے مر نشی او اغا دا کال 12 میاشتی با اور بلیگی یو زیکی خلق رازی او دے اور تا سجدے کئی او دا اور نغختنے کئی ویدر آغا خپل آتش کدی دا آغا چی دا اور کم دا عبادت کی دا اور آغا زیو دا غیر نگرانو ویدر دا پلار یو زیو او پلار میں دا خپل علاقے امیر و رئیس وی کل کل بز خپلو پٹو تتلم یو دل وی سار وقت کلالم خپلو پٹو تا وی واپس راتلم نوی پلار کی دا عیسایانو یو گرجو عبادت خانہ وی ماوی چی تراش دیتا ننوزا یعنی عیسایانو دا عبادتو گورا چی دوی سکای وی چی ننواتم دا غیغ عبادت موقت نمال دا غوی عبادت خوان راک دا غی عبادت میں خوخ شو او تر سحر نمازیگر پوری میں غی سر ناستا اپڑا بیا میں تی تپوسو کچستاسو دا دین نم سے دے وی زمونگ دا دین نم عیسائیت تے تپوس میں تے کچستاسو عقیدہ صدا وی زمونگ خدا عقیدہ رچے اللہ یو دے او حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا خدا پاک رسول دے او دا خدا پاک بندہ دے اگر صحیح عیسائیان وی ما وطلوی چیز خدا قصد اور عبادت کم آتش پرستیم وی پڑیر نرم لحجے دا پویکلم زما دا دین بد ما تاونوی خودونے پویکلم چی اور خدا مخلوق پیدا شوی شیرے تی پخپل بلے و پخپل ملکے نو کم سیس چی تا پخپل لاس بلے او پخپل لاسی ملکے ادر تا اس فیدہ نشی رسولے و ندر تا تاوان رسولی خدای پاک دا یو فیدے دا پارا پیدا کردے دے کہ تالا با کٹوے پخی تالا با بگرمی ستا یخنی با ختمی دغی فیدی اللہ پیدا کرے دے بیر دغی فیدی نا پاکی نورا اس فیدہ نشتا اگا فیدہ بم تی تاخلے کہ تی بلنکی نو پخبل نا بلے گی وی ما چی سوچی کہ میں چی واقعی دا دی خلق دا مذہب خورشتو نے دے وی بیا چی بکل زد پٹی تتلم او یار اتلم بنو زب دغا دی عیسایانو گرجیتا وطلم او غیسر او مناستا کول دیتا نوبت رسید چی ما دا پلار نکا خپل دین پریخا و دا غی پا دین کی ورنناواتو وی اوزل میں ناوقت تکلے وی پلار رانا تپوسو کو چی بچی دا دمرا وقت پا پٹو کے سکے تو خو ناوقت کے وی ماوتے بابا یو ال در تویم پو کراتا غگ نکے وی نا بچی اسم در تنویم لکا ستا سر چی زما سمر مین دا او ستا چی ما سر سمر مین دا ندونا دا یو پلار او دا زوی پا مینس کی نشتا او ایتا دا ما یو زوی دستا پلارم بل زوی میم نشتا ولی بدر تا غصہ کم رشتیال داتا ہوا ہے وی ما وطوی چی خان دا طول قسم وطا وکلو بیا میں پدے پوی که جدی عیسائی شوی ما خپل مذہب پریخے دے وی پلار میں سپیغ رو چتا کلو دے پدے مخو آلم او سمر غصہ چی ونو آغای ما تا وکلا او ما تاوی چی خد پلار می کزور دین دے پریخا زر دے مجوسیت دا دی دین نگرانو زمان پس دا آتشکری دے اور تم محافظ و سوکیدار شوی دمر مرتبہ تعالی خدای پر اقبل دین کی تاتا خدای خو منگو آئی دمر مرتبہ تعالی پر اقبل دین کی حاصل اشوا ادھی پریخود میں عیسائی شوی کنن پس میں اور دل کی تا دا عبادت خانی تا تلے او یا دا خلق سر دے ناس تا کردی دا نو بیا بسر گورو وی خیر دا پلار دا یاری نبا بیا دا پٹ لم خو چونکہ ما کو آگا دین اختیار کی عیسائی شم دا پلار نبا پٹ لم خو ما لکی دا سوچو چوز دا سیو کم با پٹا خو کار نکی گی چی زی او دا سی زی تلار شم چی علتا کی ندا ما دا پلاری و نمی موری او زد دی عیسائیت اس خدمتو کم دا ارچا پدلکی او جذبی وی ما غیتا ہوئی چی ستاسو دا دین لوی مرکز کم دے دی غیر آتا ہوئی چی شام وی میں چی دا ما شام تلکی گی وی غیوی چی کل قافل راشنو منگ بدا تیتلو کو وی میں چی خانو گورد پلار نا پٹ عیسائی شوی ما تا با پٹا خوند اطلاع کوئے زبازان خبرون او زبر آزم زم شام وی پلار رانا خبر
نو پلار به زه بیا تړلم نه به یې پرېښودم، زه به یې په زنځیر وتړلم چې ته ځې او را باندې شکي شو، راته به یې نصیحتونه م کول، منت به یې م راته کو، اخره کې راته دا م وایي چې زه بچي عیسایي شوې خیر دی، ته پېښه خپل دین دې پېښه خو ګوره دا جایداد دی او دا ځمکې دی او دا پټي دي، او چې ته وتښتې نو دا به د چا ته پاتې کېږي، زمونږ خو بل زوی م نشته. وی خیر زما په زړه کې د هغه دین جذبه وه چې داسې ځای ته لاړ شم چې هلته کې هېڅ څوک هم ني او زه خالص مخلص د الله عبادت وکړم. ګوره جذبه درسته وه. وی هغې راته اطلاع وکړه او ما هغه ورځ باندې هغه خپله پیکاړه او بیړۍ وشلوله او ځان مې ورسوه، د هغې قافلې سره شام ته لاړم. وی شام کې یو پادري و د عیسایانو لوی عالم مولا چې ورته وي د عیسایانو هغې ورته پادري وایي. وی د هغه خدمت مې شروع کړ. وی هغه سړی ښه سړی نو غلط سړی و، خو دا اتفاق و چې ډېر زیات سپین ږیري و بوډا نو خدای زر مړ کړ. د هغه په ځای هغوی بل پادري د هغه د مرګ نه پس مقرر کړ. دا پادري ډېر نیک سړی و، د یو الله عبادت به کو. عیسی علیه السلام ته د خدای زوی نه وی، عیسی علیه السلام ته د خدای رسول او د الله بنده وی. وی هم ډېر سپین ږیري بوډا و، هغه هم تقریبا مرګ ته رسېدلی و. چې بیمار شو نو ما ورته وی چې بابا ستا نه پس زه کوم خوا لاړ شم، زه د چا سره ځان وساتم. ما خو ورته قصه کړې وه چې دغسې پلار مې امیر و، زه ترې راتښتېدلی وطن ته خو واپس نه شم تللی. وی ما ته هغه وی چې بل خوا مو د زموږ دین خراب شوی دی او ته به واپس لاړ شې عراق ته، او په عراق کې په نصیبین کې زما یو دوست دی او هغه د عیسایانو یو لوی رهنما دی، هغه سره به ته خدمت کې. ما له یو خط ولیک. د هغه د مرګ نه پس زه لاړم عراق ته، د شام نه بیا رالم په قافله کې. لوی مزل دی. او نصیبین کې د هغه پادري سره میلاو شو. هغه له مې هغه خط ورکوي، هغه وایي چې بس ما سره اوسېږه، د ما خدمت کوه او د خدای د دین تابعداري کوه. وی هغه سره اوسېدم، د هغه خدمت مې کوي، دی د هغه نه هم ډېر نیک و. وی اتفاق دا و چې دی م بوډا و مړ کېده او زه خو هلک وم ځوان و. وی ده ته مې ویل چې ستا نه پس به زه څه کوم. وی هغه ما ته یو بل پادري یاد کړ چې یو بل پادري دی او یو علاقه یې راته یاده کړه چې زما نه پس به ته هغه علاقې ته لاړ شي او په دغه علاقه کې یو بل پادري دی، د هغه خدمت به کوې. وی د هغه د مرګ نه پس هغه علاقې ته لاړم، د هغه خدمت مې کو. وی اتفاق ته ګوره دین بوډا و مړ کېده، سپین ږیري. وی هغه نه مې تپوس وکړو، هغې چې د ما د مرګ نه پس غمور یا یو علاقه ده، هلته به ځې او هلته یو پادري د هغه خدمت به کوې. وی چې دی مړ شو هلته لاړم. وی د هغه غمور یا د پادري خدمت به مې کوو، ډېر زیات کمزور او ما به په شا باندې ګرځم. وی اتفاق ته ګوره دین سپین ږیري دی مري. وی ما ورته چې ستاسو نه پس زه کوم خوا لاړ شم. وی هغه ما ته وی چې داسې کار دی چې زمونږ د عیسایت دین خراب شوی دی او ډېر خلک څوک عیسی علیه السلام ته خدای وایي، څوک ورته د خدای زوی وایي، څوک ورته دریم خدای وایي. ته دا مهرباني وکړه چې د ما د مرګ نه پس یو پادري رمزه همدلته لګیا اوسه او خپل عبادت کوه او د آخر زمانې د پیغمبر انتظار وکړه. دا هغه دور دی چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته راتلو والا دی. بس د هغه انتظار وکړه چې هغه دې ولید، په هغه باندې ایمان راوړه او د هغه خدمت کوه، د هغه دین قبول کړه. خپل کتابونه یې راواغېشتل او ما ته د آخر زمانې د پیغمبر صفتونه وکړل. وی ما ورته وی چې دغه پیغمبر به زه څرنګې مونم. وی دې زمانه کې اوس راتلو والا دی، دا هغه دور دی. تا ته یو څو نښې ښیم. یوه نښه یې دا ده چې د مکې مکرمې ام القرا ورته وایي، د مکې مکرمې نوم ام القرا کې به پیدا کېږي، مکه مکرمه کې. نوم به محمدی صلی الله علیه وسلم، د پلار نوم به عبدالله او د نیکه نوم به عبدالمطلبی او د قریش یو خاندان د بنو هاشم په هغې کې به پیدا کېږي. پلار به د پیدایش نه مخکې وفاتي، نیکه به تربیت او خدمت کوي
د نکنه پس بیا تر تربیت او خدمت کوي او د مکې په غرونو کې به والا خدای پاک بیا نبوت ورکوي، پیغمبري به خدای ورکوي، اخلاق به ډېر مزیدار او خشتوي، نه به چاته کنزل کوي، نه به چاته ستغه سپوره وي، نه به چا سره بغض ساتي، وجود به ډېر مزیدار او خشتوي، نه به ډېر لوړی او نه به ډېر لنډی وي، نه به ډېر سوری او نه به ډېر سپینې او نه به توري، وجود به سوری سپینوالی به پکې وي، غنمرنګي شکل به وي، د میلمنو به خدمت کوي، د یتیمانانو کونډو رونډو خیال به ساتي. د پیغمبر علیه السلام صفتونه راته ذکر کړل. بل صفت یې دا ده چې دی به هغې ځمکې ته هجرت کوي چې په هغې کې به کجورې ډېرې وي، نخلستان د کجورو وطن ته به هجرت کوي. بله نښه دا ده چې څوک وله صدقه یوسي او به نه قبلی، قبلی به خو خوري به نه، او که څوک وله تحفه او ډالۍ یوسي او به قبلی یم او خوري به یم. بله نښه که په دې دې م ونه پېژن، د دواړو اولو په منځ کې به یو رکوټې غوندې غوټی د کمترې د هګۍ عمره، هغې ته مهر نبوت وایي. بس چې په دې صفتونو سړی دې ومنته دا د آخر زمانې پیغمبر دی، په هغې ایمان راوړه، د هغه دین قبول کوه، د هغه خدمت کوه. وایي ما چې ډېره ښه ده، وایي په هغه غمور یا کلي کې ما مزدوري شروع کړه، څه ګډه چیلی مې پیدا کړ، تجارت مې شروع کړ. ګوره د دین په طلب کې دی غریب اوس روان دی، حالانکې ما راته چې پلار یې د خپل قوم رئیس دی، د ځمکې او د جایداد خاوند دی، لیکن د چا په زړه کې چې د الله مینه یې که نه بیا د دولت مینه نه وي، د چا په زړه کې چې د خدای طلب وي بیا د بل چا طلب نه. وی ګډې چیلې مې پیدا کړې، داسې ورو ورو به مې سروړې، تجارت به مې م کاو، هلته اوسېدم، زما د ګډو چیلو یو کنډک او رمه جوړه شوه، یو قافله د دغې کلي نه مکې مکرمې ته تله ام القرا ته. وی ما چې راشه دې کلي ته خو ځان ور ورسوه. وی ما هغه قافلې والا ته وی د بنو کلب قبیله وه، د هغې قافله وه. وی ما ورته وی چې تاسو کوم خوا ځئ؟ موږ مکې مکرمې ته. وی ما چې ما به ځان سره بوځې، زه به درله دومره ګډې او چیلې هم درکړم، خو ما ځان سره بوځې، ځکه ما ته د علاقه نه معلومه. د عراق نه مکې مکرمې ته مزل هم ډېرو پیاده مزلې وې. وی هغې وی ډېره ښه ده. وی ځان سره روان کړم. وی هغې په ما ظلم وکړه، زما نه ټولې ګډې چیلې قبضه کړې، ای رانه واغېشت، جیب کې چې څومره پیسې وې هغه هم رانه واغېستې. او هغه زمانه خو د غلامانو او د مریانو وه، نو زه خپل غلام وګرځولو. وی ما چې خدای دا په کومه پنجه کې ګیر شوې، مخکې خو زه آزاد وې، هر خوا تلې شوې، اوس خو ته غلام شوې، اوس په څه کې؟ غلام خو بیا د خپل مالک په اختیار دی، د مالک د اختیار نه بغیر متیاز هم نشي کولی، د خپل مالک د اختیار نه بغیر یو خوا بل خوا تللی نشي، چې څه ګټي به د مالک وي، د مالک غلام. وی په نور څه نوم خپه، په دې نوم خپه چې ګډې چیلی لاړې، په دې نوم خپه چې کومې نغدې پیسې وې هغه لاړې، په دې خپه ومه چې زه د کوم پیغمبر په طلب کې اوس نشم موندی، ځکه د دې سړي غلام شوم، اوس خدای خبر چې ما پرېږدي که ویې نه پرېږدي، دا د پابند شوم. وی خیر هغه په بل چا خرڅ کړم. ګوره ما خو درته ویل وکړه چې ان مع العسر یسرا، هر تکلیف پسې الله اسانتیا راولي. یاره چې انسان په الله بروسه او اعتماد وساتي. ګورې بعضې وخت کې مونږ وایو که نه یاره بس بیماري ده په ما راغلې ده، په دې نورو خلکو اړو راځي نه، خدای زه خو به لمونځ هم کوم، روژه هم نیسم، زکات هم ورکوم، او خدای پس په مونږ کې بیماری دي. ډېر خلک داسې وایي تنګ شي، خدای پاکه زه دې راونیوم، کله راته یو مصیبت، کله بل مصیبت، کله بل مصیبت، کله بل مصیبت. نه دا مو وایه چې مصیبت در باندې راغی، که د مال تکلیف دی، که د جایداد تکلیف دی، که د بیماری تکلیف دی، که د مقدمې تکلیف دی، که د دشمنۍ تکلیف دی،
کہ بچے دی مر شو کروڑ دی مر شو ہر قسم تکلیف کرا گئی خدا تم کو سکے گا اللہ سب نشے کو دا خدا نا سوالو کہ خدا تکلیف تارا اس نے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ خدا مصیبت تارا اس نے ستانا بغیر دا مصیبت بل سوک لرکول نشی دا منگ عقیدہ دا منگ ایمان بیماری سوک راولی اللہ لرکئی بے سوک خدا مالی مشکلات سوک راولی اللہ لرکئی بے سوک اللہ غم سوک راولی خدا پاک دا غم بے لرکئی سوک اللہ دا مقدمو دشمنی جوڑی سوک اللہ لرکئی بے سوک اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اللہ قرآن کے فرمائی کتات سے مصیبت اور رسی کی کوئی بے زمانہ بل سوگالر کولی نشی ما تب رجوع کے بس صرف خالق تا رجوع کا مخلوق پریلا واس اللہ تا رجوع کا خدا نہ سوالوں کا خدا نہ اغوارا خدا تو ہوا کہ اللہ زمانہ مصیبت لرکا نو اللہ ذو الجلال بے مصیبت لرکی وی رب العالمین تا میں سوال شروع کو چاہ خدایا تا ما دولت او زمکا پکار وی دا پلار نماز تختی دا دا دین او ستا پا طلب کی خدای روانی کم وقت کی دا خپل کورن وطن نو اغا وقت ما خدای ستا پا طلب کی روانی او چې بیا کم وقت دا امور یا خار مرا وطن پا قافلہ کی نو ستا دا رضا دا پارا خدای روطن رب العالمین ما سر سوق لد اس غلامیت اور رسید مغمال دولت بخپل کار کی خصوص اغا داخل زمانے پیغمبر تب سنگ رسم اللہ یورے گا زدر انتظام کو یو پا یو خرساو بل پا بل خرساو آخرہ کی یو یہودی واقع چاگا یہودی مدینہ منوارے خود مخ کی مدینہ منوارے پا ورسو لا پیغمبر علیہ السلام مدینہ منوارے تا ہجرت اب ندے کرے چلے ور رسے مدینہ منوارے تا یو رسے دو وی لگون دن خوشحال شم چی یرا کلی خو اغا دے که نخلستان دا کجور وطن خودے او ما تا اغا پادری ویلیو چی دا اغا پیغمبر یو نخبدی چی دا مکی مکرمین با حجرت که یو دا کجور وطن تا بزی دا کجور وطن تا خود خدای راوستم وی دیر دکی پا مدینہ منورکی یو پراپیگنڈا مشهور چی پا مکہ مکرمک یو سوی دا پیغمبر دعوی کلی او بعض کسانو پی ایمان هم راوڑے دے او دا مدینه منوری بعض کسانو پی ایمان راوڑے وی ما ویزا که خیری دوی من خمرشتونی شوا چه مکہ مکرمه ماتا پادری ادا کڑی وا پھر آخر زمانے پیغمبر با ام القرى مکہ مکرمه کی پیدا کی ویسا زمانہ تیرے دا ویزا دا غخپل یهودی مالک سر پا باخ کے لگیوم کجوری بشو کولے ویدے کی یو آوازو کہ آقا دا آخر زمانے پیغمبر دی وطن ترا روان دی ورات لو والا وی میزک خیری دریمانا خمرشتونی شوا مکہ مکرمہ کی پیدا دی او دا کجور وطن کی ترا روان دی دا نخا خورشتونی دا وی پیغمبر علیہ السلام کی راغی نو پا قبا کی دیرشنو زولا ورلا وی چی ما پیغمبر علیہ السلام تا دی مختو قتل وی ما غا نور نخ پری خو دی وی ما وی چی ان وجهک لیس بی وجه کذاب قسم پا خدای چی استادا مخ دا دروغ جن سڑی مخ ندی دا دا رشتونی سڑی مخ دی دا انسان نا مخ نا پتہ لگی عبداللہ ابن السلام یہودی دا مدینہ منور باشندو کہ کل پیغمبر علیہ السلام ہجرتوں کو نبی علیہ السلام دے ورا دے پیغمبر علیہ السلام تا مخامخ کینت حالانکہ یہودی دا بل مذہب دے ورطا کینت مخامخ کی ورطے قتل نو اغم دا لفظ اوے ان وجهک لیس بوجه کذاب ویستا مخ دا دروغ جن تڑی بخمن دا دا رشتون مخ نو عبداللہ ابن السلام ورطوئی کہ دا خدای رسول اللہ قرآن علم کتانا بیوتو تا پوسونا کن تا امتحان بعلم کتا آخر زمانے پیغمبر یو کنے جستا بھی مختب یو قتل نو ترشتون پیغمبر دروغ جن نے نظام ایمان تلکی کہ اسلام رو نبی علیہ السلام ورطوئی سے کارو کا الہ اسلام دے روڑا خلا پٹے افادا چاہتا غگ مسوا کوشش کو کہ خدای نور یہودیان مسلمانان نو پیغمبر علیہ السلام لال دا یہودیانو مجلس تاغیر آغون کوئی عبداللہ ابن السلام تے تو پکی کینا غگ مکاو
چې هغې راغون کړ نبی علیہ السلام هغې ته وایي چې د آخر زمانې پیغمبر یم په ما ایمان راوړی هغې غلي شو پیغمبر علیہ السلام وایي یاره تاسو کې عبدالله ابن سلام څوک شته ځان یې ناغرضه کړ دې لپاره چې دا یهودیان مسلمانان هغې وی او وی کوم دی وی دغه دی دی ودرېده دوی یې پرې کړ ورته به غږ نه کړي وی دا سپین سړی دی وی خیرنا مونږ کې غوره سړی دی وابن خیرنا او زمونږ په پلارانو کې نه د پلار غوره سړی د بهترین انسان د ښه سړي زوی دی او په خپله هم ښه سړی دی وی ګوره که دته زه ووایم او دی اسلام راوړي تاسو به راوړی اسلام بیا هغې وی خدای دی د اسلام نه وساتي ډېرې خدای د اسلام نه وساتي دی خو زمونږ په یهودیت کې مضبوط دین والا سړی دی دی به څنګه اسلام راوړي وی ښه که ده چې د اسلام راوړو اسلام به راوړه وی خدای دی د اسلام نه وساتي عبدالله بن سلام دا هغه ځای نه کلمه شهادت وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې ایمان یې راوړه هغه یهودیان پاڅېدل وی شرنا وابن شرنا دا ډېر خراب سړی او د خراب سړي زوی دی عبدالله بن سلام د خدای رسول د دوی د الزام نه زه یارېدم چې به ما به دوی الزام لګوي نو د پیغمبر علیه السلام مخ ته چې به چا په صحیح نظر وکتل د هغه مخ نه بیا دا معلومېدله چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی نو جناب سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي چې بیا مخ ته وکتل پوه شم چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی اوس هغه درې نښې پکې پاتې دي چې دې صدقه به نه خوري او هدیه ډالۍ به خوري صدقه څه ته وایي صدقه دې ته وایي چې د الله د رضا دپاره یې چاله راوړئ هر چاله چې دې ورکړه که ماله دې راوړه که دله دې ورکړه که مالدار له که غریب له که ګاونډي له مقصد پکې د خدای رضا او هدیه تحفې او ډالۍ ته وایي هغې کې هم د خدای رضا مقصد وي خو په هغې کې لوی مقصد د هغه بنده خوشحاله وړي هغه چاله تحفه ډالۍ وړي یو خاص هر چاله نه ورکوي صدقه خو چې چاله یې ورکړه نو ورې کړه دا د سړی دیګ پوخ کي او چې څوک راځي په لار هغې خوري او تحفه او ډالۍ یو دوست له وړي یو استاد له وړي یو مشر له وړي پلار له وړي رور له وړي وی زه لاړم هغه خپل د باغ چې کوم مالک و هغه ته مې وایي چې ما لږې کجورې راکړه د ما په کار وی ډېره ښه ده وی هغه راله په یو خوانچه کې کجورې راکړه وی رالم نبي کریم صلی الله علیه وسلم جومات کې ناست وی ما ورته کجورې کېښودې مې چې د خدای رسوله دا ما صدقه راوړې ده ګوره اوس ګورم چې خوري که نه خوري پیغمبر علیه السلام په د ګوتې ښکته کړی وی چې مونږ پیغمبران صدقه قبلو خو خورو یا نه او صحابو ته وی راشئ دا وخورئ نو صدقه خوړل ګناه نه ده که ګناه وي نو صحابو باندې ولې خوړه لیکن پیغمبرانو به ولې نه خوړه ډېرې وجې وي پکې یو وجه خو یې دا ده چې نبي علیه السلام فرمایي دا صدقه د خلکو خیرې د خلک د ګناه نه پاکوي نو پیغمبر باندې خدای داسې خوراک نه خوري دویم دا چې پیغمبر علیه السلام به د صدقې ترغیب ورکړه او خلکو صدقې ورکړي نو که په خپله یې خوړه نو ممکن نه چې الزام لګو چې ځان نه غواړي جو چا به الزام لګاو دې وجې نه خدای پاک منع کړو چې پیغمبر علیه السلام د هغه بیګانې د هغه اولاد به بلکل صدقه نه خوري وی کېره دلته کې صحابو ته یې راشئ وخورئ په خپله یې ونه خوړه وی مې چې ځکه خیر بله نه خم رښتونې وی بله ورځ یو څو ورځې پس مې هغه خپل د باغ مالک ته وی چې د ما لږې کجورې په کار دي ماله راشي وی یو واله وی کجورې مې خوانچه کې واخېستې وی رالم پیغمبر علیه السلام جومات کې ناست و مخکې مې ورته کېښودې چې د الله رسوله دا ما تحفه ډالۍ راوړې ده وی کېده مونږ ډالۍ قبلو او خورو یې هم وی په خپله یې وخوړه او ملګرو ته وی راشئ ملګرو هم ورسره وخوړه وی ما وی چې دا نښه هم رښتونې شوه یوه نښه اوس پاتې ده چې ما ته هغه د غمور یا پادري ویلو چې د دواړو اولو په منځ کې به شاته د نبوت یو مهر یو وړه غوندې غوټه به او هغه غوټه به د غوښې د کمترې د هګۍ برابر په هغې باندې جلال الدین سیوطي یو حدیث نقل کړی دی په هغې به دا لیکلي سر انت المنصور ای پیغمبره ګرځه چې ته کوم ځای ګرځې نو ګرځه تا سره به د الله له طرف نه امداد کېږي دا غوټه وه دا څو کوئی پیدایش کې راختلی و په نبي علیه السلام څو کوئی د پیغمبرۍ په لومبي کال راختلی و خو چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو دا غوټه نه وه ګورې بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې خبر شو صحابو باندې خو هیبت راغی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورو چتا کر وی کچارا دوی چې نبی علیہ السلام وفات ته په تورت سر وا حضرت علی رضی اللہ عنہ بے ہوش حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گونگے جبه بالکل کار نه کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چراغ خلق او توقت المدینہ منوره جمعات کے خلق جان نیک ورغه پیغمبر علیہ السلام لا ذلول فقور کو عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ چې ورغه نو هغه فورا مهر نبوت وکړ او خيار چې مهر نبوت یو کټ چاته غوټه نه و نو په نبی علیہ السلام ور پریوت فورا یې خپل او پیغمبر یقین راغی چې اوس نبی وفات شوی دی ور پریوت چې حیا و میتا یا حبیبی ای زما دوست په جرم څخه خسته او په مرګ څخه خسته نو دغه غوټه د نبوت د پیغمبر علیہ السلام یو نشان وی میں چیرې دا نه خبر څنګه معلومو وی یو ځل پیغمبر علیہ السلام یو جنازې لته د بقی په مقبره مدینه منوره یو قبرستان د جنت البقی وته نو نبی علیہ السلام کله کمیس اچو او کله به د کمیس په ځای باندې یو ساده نظر نه توکړو لکه څنګه چې حج سړي دی او احرام تاو وی په دغه ورځ پیغمبر علیہ السلام د ځان نه صادر توکړو وی دا سګیر چا پیر تاویدم را تاویدم چیرې کړه صادر لګون ښکته شنو دا غوټه ګورم چې دا مهر نبوت پکې شته او که نشته وی نبی علیہ السلام په ما پیشي ماته اشاره وکړه تعال یا سلمى دې خورا وی ورغله وی ماته هغه صادر لر پخپله پوه شو نبی علیہ السلام صادر یې کوز کړ وی چې کوز یې کړ ماته اشاره وکړه وی چې ورغلم ما هغه غوټه وکړه وی ور پریوتم پې او ښکل مې کړه ور تر غاړه وتم نبي علیہ السلام ته او ډېر زیات مې ورته وجړل چې د الله رسول خالص ستا په طلب کې ګورې د غلامۍ ژوند ته رسېدلی ټوله قصه مې ورته وکړه اګډې کېدی مانه لاړې غلام شوم یو په یو خرڅوه بل په بل خرڅوه بل په بل خرڅوه بل په بل خرڅوه او خالص ستا په طلب کې او نن ما ته پوره پته ولګېږي چې ته د آخر زمانې پیغمبر په نبی علیہ السلام نے ایمان راوړه مسلمان شوم او ما ورته د هغه پلار نیکه د هغه ژوند او د هغه خپلې مالدارۍ ټوله قصې پسې مو کړې د اول نه آخره پورې وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته کښېنه الله به خیر تا ډېر تکلیفونه برداشت کړل هر تکلیف سره راحت او اسانتي او نرمي وي خدای به راحت اسانتي او نرمي راوړي وی ماته چې لاړ شو د خپل مولا سره خبره وکړه چې مونږ دې په بیه واردو تا به مونږ آزاد کړو خبره به سمه شي وی د لاړ شم هغه خپل مولا چې زما کوم سردار هغه ته مې وویل چې یاره ما څه خرڅ کړه په چا باندې او یو څیز عربۍ کې مکاتبه ورته وایي مکاتبه دې ته وایي چې یو غلام خپل سردار ته وایي په ما څه پیسې مقرر کړه زه به دله هغه پیسې وګټم در به کړم ما به آزاد کړي وی ما خپل مولا ته چې ما باندې شرط کېده که څه پیسې مې څه غواړې زه به دله هغه پیسې وګټم او ما به آزاد وی هغه ما ته وی چې زه به تا آزاد کړم خو په یو څو شرطونو یو خو څلوېښت اوقیې سره زر به راکړې څه ډېر لوی تعداد کې جوړېږي دویم دا وي چې ماله به یو باغ ښکارې او دریم دا وي چې کله هغه باغ میوه وکړي نو آزادوم به دا هغه مطلب و چې د ما د لاس نه ونه دي ځکه دا خو ډېر خالق و ډېر ښه خدمت یې کو وی بس خفه شوم رالم نبي علیہ السلام ته مې چې صاحب کار نه کېږي د غلامۍ نه نه وځم وی ما ته وی چې ولې سلمانه وی ما ورته وی چې هغه خو را باندې دا شرطونه کېښودل وی ورشه قبول کړه وی مې چې صاحب به دا سره زر غواړي وی چې بس الله به خیر کړي وی مې چې ښه خو وی چې دا ما باغ به کړی چې میوه وکړي ازادوم به دی او میوه خو کجوره ډېره مدقس کوي وی بس ته ورسره ومنه شابه الله به خیر وی لاړم هغه مالک ته مې وویل وی هغه راته وخندل چې دا شرطونه به کله پوره کېږي وی خیر هغه را سره وعده وکړه او شرط یې را سره قبول رالم پیغمبر علیہ السلام ته مې هلې وي چې زما کار وشو خو صرف اوس به داسې کېږي وی یو څو ورځې پس راته نبي علیہ السلام سوال جواب وی چې رالم چې ته د یو ځای نه ورته چا سره در رالیږلي وی چې دا واخله هغه خپل مالک ته دا ورته ټول کړه هغه ته د خپل حق پوره کړه وی مې چې صاحب خو ډېر ښه دی او دا خو لږ دي وی مې ځان سره څادر کې غوټه کړه خپل مالک له راړم بار مې راووت مې چې راشه هغه سره درله درکړو
وی هغه تل راواغشې چې ټولې کړل چې هغه څونه شرط په مې ښودو او مقام راوختل نه زیات و نه کم وی هغه قبول کړل وی رالم نبی علیہ السلام ته چې صاحب یو کار خو خدای وکړو وګوره نبی علیہ السلام څومره په خپلو ملګرو ګورې مهربان دی یو ملګری مسلمان دی لیکن چې محبت یې د نبی علیہ السلام سره دی او د دین طلب پسې وتی دی نو پیغمبر علیہ السلام څومره سره زر ورکړل خو هغه په ازاد کړ مسلمان چې مسلماني د بل مسلمان رور ته به د خپل رور په نظر ګوري مسلمان به خپل رور ګڼي رور دا د مسلمان صفت دی وی به هر صورت میں چې صاحب یو شرط خو خدای پوره کړو خو به باغ ته رسه کوو وی ته ورشه داسې وکړه چې خپل مولا ته دي وایي چې ځای درته وښیي چې موږ وله باغ وکړو وی لاړم هغه ته مې وویل چې ما ته ځای وښیه چې دله باغ وکړم ځکه ستا دویم شرط دغه دی او باغ به دې میوه وکړي نو ما به ازاد کړې ډېره ښه وی هغه راته علاقه وښوه چې دې کې دله باغ وکړم وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپلو ملګرو لاړ وی چې لاړو هغه ځای ته نو پیغمبر علیه السلام په خپلو لاس مبارکو باغ نال یو یو بوټی په خپل لاس باندې نال وی چې نال یې که د نبي علیه السلام معجزه وه او د خدای قدرت و هغه بوټي زرغون شو او کال پسې میوه وکړه حالانکې د کجوري بوټي کال نه چې لس کاله پسې میوه نه کوي آینده کال یې میوه وکړه خلک هم حیرانه وی نبی علیہ السلام راغی چې صاحب بوټي زرغون شوي دي او میوه یې کړی چې پیغمبر علیہ السلام ځینې راغی ویې کتل دوو بوټو پکې میوه نه وکړي باقي چې څومره ټولو میوه کړی نبی علیہ السلام صحابه سره حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی الله عنه دا ملګري ورسره ډېر عجیبه حیران یم چې ټول بوټي زرغون شو میوه وکړه او د دوو بوټو دا زرغون نه شي میوه ونه کړه زرغون نه شي دا ولې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته دا مات کړی لا مات کړی یا عمر ستا لاس خو زما د لاس په شان نه دی کنه راوړی ورشئ نور کې وکړو دې په ځای باندې هغه بوټي چې کوم د سلمان فارسي په ازادۍ کې نبي علیه السلام وکړل هغوی له خدای دومره اعزاز ورکړ چې نن د هغې میوې ته عجوه وایي دا مشهوره کجوره عجوه چې دا د هغې نسل دی چې نن په مکه مدینه منوره کې په سل او په شپږ سلو ریاله باندې یو کیلو میلاویږي دا د پاکستان په 2015 روپۍ باندې یو کیلو میلاویږي او نبی علیہ السلام فرمائی کہ څوک عجوه کجوري اخري نو زهر به پې اثر نه کوي سحر او جادو او کوړه به پې اثر نه کوي او چې دا اوه عجوه کجوري راوالي دومره یې ګورې برکت دی او دا اوه عجوه کجوري د غوښه ته جدا کړي او هډوکي ته جدا کړي او هغه هډوکي ولو ټکې اوچې کې ویرته کې معده چې لکه دا ښه مضبوط لکه د رانجو غوندې او بیا ورسره د کجورې هغه غوښه خپله ورسره یو ځای کړي او اوه دانې د دې دا یو مریض له ورکې هغه مریض چې هغه لا علاج بیماري علاج یې نه خدای پاک د جوړوي د دې کجورې دا خاصیت وګرځي دا ولې دا د پیغمبر علیه السلام هغه معجزه اخلاص و د سلمان فارسي رضی الله عنه د دین هغه طلب هغه جدوجهد او کوشش نو راغی د پیغمبر علیه السلام خواله خدای پاک ګوره د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسول د نبي علیه السلام خادم 24 گھنٹے به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناست او د پیغمبر علیه السلام خدمت به کاو او چې کله غزوه خندق کېدو پیغمبر علیه السلام خندق ته نسته دا درې وه وی صاحب یو خندق به وکنو ځکه د مکې خلک ډېر زیات دي خندق به وکنو او مونږ به د دې غاړه ناست وي په هغوی راځو په خندق را پورېږو مونږ یې په غشو په کاڼو باندې وولي نبي علیه السلام هغه را یې خوښه کړه او خندق یې وکنو د هغې خندق په ذریعه خدای د مسلمانانو دفاع وکړه او یو ځل پې قرآن حکیم کې الله یو آیت نازل کړ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صحابه ته وی اے صحابه ورې اخوا دې خوا مه کوئ که تاسو دین ته شا کړه که نه تاسو به خدای لرې کړي او ستاسو په ځای به خدای داسې قوم راولي چې ستاسو نه به ډېر بهتر وي لا يكونوا أمثالكم صحابه د خدای رسوله ابه کوم قومي چې زمونږ نه پس مونږ خدای لرې کړي او هغه خدای راولي که مونږ ته نافرماني وکړه اله د خدای زوره نه ورکول
نو صحابو نه بهتر قوم نشته خو الله زوره نه ورکول اب څوک قوم چې موږ نه پس به خدای راولي موږ نه بهتري نو نبی صلی سلمان فارسی په شا باندې لاس کېښود او بې ډوله د قوم دی دا خلک او فرمایي لو کان الدین بالسریا که دین د سریا ستوري ته ورسېږي لنعله رجال من فارس نو د فارس خلق د سلمان فارسی د قوم خلق با ورپسې بره وخېږي دا دین به راسي او واقعي د مدینې منورې نه پس د دین لوی خدمت دا په کوفه کې او په عراق کې او په فارس کې شوی زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا د دغه علاقې د فارس اوسېدونکی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د بغداد اوسېدونکی او د مسلمانانو دارالخلافه دا هلته د علي صاحب رضی الله عنه زمانه کې منتقل شو علي رضی الله عنه دا چې څومره د هغه نه پس لوی لوی خلیفګانو عمرات یې شوي دي دارالخلافه کوفه و کوفه د علم یو مرکز و بیا فتنه تاتار کې پې یو آفت او یو مصیبت راغلی او ختم نو رب العالمین فرمایي قرآن حکیم کې ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا تکلیف که په چا راشي هغې سره اسانتیا شته دا مو چې تکلیف راغی دې نه به زه وځم څنګه نبي سره به خامخا اسان کوي ان مع العسر یسرا خو یاره دم درته ګورې الله خولی دی دا تکلیف په څه ختمېږي فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغب چې مونځ وکړې نو مانځه نه پس الله ته رجوع الى ربک فرغب خدای ته رجوع کا فانصب علما لیکي ځان په دعا کې خدای ته ستړی کا یو خو زمونږ دعا ده مونږ چې مونځ وکړو نو مونږ تنګېږو په دعا هم تنګېږو که امام صاحب لږه دعا اوږده کړي مونږ وایو کله به دې دا دعا بندوي په دعا هم تنګېږي او کوشش کوو چې دا دعا سې لاسونه اوچت کړو بس منډه کړو د جومات نه اذا فرغت فانصب چې د عبادت نه فارغ چې ځان په دعا کې وکړوه و الی ربک فرغب او خدای ته ځان راجع کړه خدای ته زاري وکړه نورو مصیبت او تکلیف خو ماله ته چې انسان او بیا په مسلمان خامخا ده تاسو ته یو څو د مصیبت د ختمولو یو څو طریقې دي چې مصیبت تکلیف در باندې کله راغی یو خو صدقه کوي خیرات کوي د خیرات او د صدقې دا مطلب نه چې دیګونه باندې کوي خیرات او صدقه دا ده چې یو مسکین فقیر له ډوډۍ ورکړه دا صدقه ده دام صدقه ده چې جومات کې طالب له ورکړه دام صدقه ده چې جومات کې 2 روپۍ ولګوه دا ښه صدقه ده لاره جوړه کا لاره صفا کا مسکین سره قرضداري سره امداد وکړه په چا د قرض پورې ورته یې پرېږده نو یو خو کور کې ښه صدقه باباجي زمونږ خدای پاک وبخښي چې داسې سخت مصیبت به راغی نو هغه به خلکو ته وایي چې کور کې یو چرګوټی یې لال کړه وینې په کور کې توی کړه او غون سره د بڼو یې چاله خیراتي ورکړه یا مثلا له چاوه سره چې یو چیلوکیلی لال کړي او هغې هغه غوښه مخه د ټوله په فقیرانو مسکینانو صدقه په مالدار هم کېږي مالدار نه هم ورکولی صدقه خیرات په یوازې غریب شخص نه مالدار غریب ټول له ورکولی نو چې چا باندې مصیبت راغی بیماري راغله بل آفت راغی قرضدار شو یا هر څه مصیبت یو خو کور کې صدقه کوي د خپل وس مطابق که یو زنانه یو اجی د خدای په نوم خیرات کړي دا هم صدقه ده دا یو سړی نه و چې صدقه به د باید انسان وس به کېږي چا به نه کېږي نه یو اجی دې ورکړه دا هم صدقه ده یوه شوه دویم دا دی چې یو 2 رکعاته نفل وکړه صلات توبه چې ورته وایي صلات توبه دا دی چې الله ته ودرېږه 2 رکعاته نفل په دې نه تو که چې خدای که زما نه ګناه شوي او زه دې په هغې رانیولې یم توبه درته وباسم ځکه بعضې وخت دا مصیبت دا دې وجې نه راځي چې یو انسان داسې ګناه وشي غلطي وشي نو خدای پاکې رونیسي 2 رکعاته نفل وکړه چې کله نیت ستړی نو لکې دا راوله په خدای مه وایه لکې راوله چې خدای دا 2 رکعاته نفل د توبې کو تا د توبه وباسه چې کله د مانځه نه فارغ شي نو ووایه چې خدای دا ما د توبې 2 رکعاته وکړل که زه تا پسې مصیبت نیولې د توبه وباسم خدای ما نه مصیبت لرکړ 2 شو دریم رب العالمین ته زاري وکړه وجاړه ورته الى ربک فرغب فرض مانځه نه پسي سنت نه پسي نفلو نه پسي رب العالمین ته لاس اوچت کړه او خدای ته وجاړه دا یقین پڑھ کے راولا چې ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو مصیبت الله راولي او لرکۍ به خدای او دا ووایه خدای ته چې خدای ګوره دا مصیبت تا راوستلې او ستا نه بغیر بل څوک نشي لرکولی که زه ډېر ټوپونه ووام نو خدای دا مصیبت نشم لرکولی که زه ډېر ټوپونه ووام دا مقدمه نشم ختمولی که زه ډېر ټوپونه ووام دا دشمنۍ نشم ختمولی
که زه ډېر ټوپونه وهم دا بیماري نشم درکولی. واقعي که دارو کې خدای شفا کړي نو سړی پې جوړېږي، او که الله پکې شفا کړي نه لري که نه نو که د لکونو روپو دارو استعمال نو سړی پې نه جوړېږي. نو خدای ته وجاړه او رب العالمین ته د او د نیمې شپې چې پاسه خدای ته وجاړه او رب العالمین ته دا فریاد وکړه چې خدای دا مصیبت راوستې تا دی، الله ته به یې لرکې دا مصیبت زمانه لرکا یاره ته دا 3 کاره وکړه، ته ووینه چې تا نه خدای مصیبت ختموي او که نه ختموي. مصیبت دا دی چې په مونږ مصیبت او تکلیف راشي مونږ خدای سره جګړې شروع کړو. خدای زه دې صحیح کړی زه مونځ کوم په ما مصیبت راځي پلان کې نه کوي په هغه نه راځي، هلکه ته د خدای د جګړې خدای به نورم قهر زیات کړي، خدای سره جګړې به نه کوي. بل مصیبت چې راشي الله ته رجوع که مونږ خدای ته رجوع نه کوو. مصیبت چې راشي لکه غوندې د خدای مال خدای له ورکا نو د خدای مال په موټي کې نورم کلک خدای له نه ورکوي، خدای هغه مصیبت نورم زیات. نو د مصیبت او د تکلیف په وخت کې دا عقیده به ساتئ چې هر تکلیف پسې راحت شته، هر مصیبت پسې اسانتیا شته. یو به صدقه ورکړي، دویم به دغه سوالات توبه وکړي، او دریم به د مانځه نه پس که نفل مونځ او که فرض وي او که بل مونځ د هغې نه پس به الله ته وجاړئ. یو کار کوئ، د دنیا کارونه خو هم ډېر زیات دي، هغې پسې خو منډه تړلې وکړئ. او فرض مونځ هم شکر دی الحمدلله کوئ، او خدای پاک دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي. خو بعضې مستحبات چې په هغې کې ډېر لوی فایده دا کوئ، لکه ماسپښین د مانځه نه مخکې 4 رکعاته سنت دي او ورپسې 2 رکعاته سنت دي، او د دې 4 رکعاتو سنتو نه مخکې 4 رکعاته نفل دي او سره کوئ. خدای په دې خوشحالېږي. خدای چې را تا کم مقرر کړي دی خدای له کوم، خو چې تا نه دي مقرر کړی او نبي علیه السلام راته زیاتي ویلي دي هم د له خدایه کوم، نو خدای به څونه خوشحاله شي. دې 4 رکعاتو سنتو نه مخکې 4 رکعاته یا 2 کم کې هم خیر دی نفل کوه. د مازدیګر نه مخکې 15 منټه مخکې جومات ته چې راشې پکې ګپ شپ لګیا نو 4 رکعاته نفل وکړه. ګپ شپ نه څه جوړېږي، 15 منټه پې دی 4 رکعاته د مازدیګر نه مخکې نفل. د ماښام د مانځه نه پس د سنتو نه پس 2 رکعاته وکړه، دوم ډېر دی 4 کې او که 6 کې. نبي علیه السلام فرمایي چې 6 رکعاته نفل د ماښام د مانځه نه پس وکړل دله به خدای د 12 کالو د عبادت ثواب ورکړي. 12 کالو عبادت ثواب. که 6 نشي کولی 2 خو لازمان کوه. خله ماسخوتن د مانځه د فرض نه مخکې 4 رکعاته نفل کوه. او که د شپې پاسېدی چې ښه خبره دا ده چې شپې تهجد له پاسې نو رب العالمین ته 8 رکعاته تهجد کوه. 2 کولی شي، 4 کولی شي، 6 کولی شي، خو 8 رکعاته د رب العالمین په حضور کې تهجد کوه او دغه پېشمني د خدای ته زاري کوه، خدای ته فریاد کوه. جون کې به دې برکتي، مال کې به دې برکتي، بچو کې به دې برکتي، مصیبت نه به خدای ساتي، او قسم لنډي مصیبت راشي در به نه خدای پاک لري. دا ګوره آسان شی دی، وخت به دومره نه لګي، کړاو پې کم کېږي او فایده ډېره ده. الله دې مونږ له توفیق راکړي. دا یو ملګري یو خط لېږلی دی چې یاره د سخت کال وي دوره نه کې زمونږ کلي د طالبانو د لوی رحمت نه محرومیږي، نو دا دوره کول پکار وي. او مې روزو د کندي ملګرو دا خط را لېږلی دی. خدای پاک تاسو خوشحاله کړي او زمونږ د کلي خلک دې خدای خوشحاله کړي. دوره مونږ په بله وجه سخت کال نه کوو چې مونږ سره ځای نشته د دورې. هغه جومات زمونږ روان شوی دی او بل ځای نشته. اوس دې جومات کې که زه دوره شروع کړم نو زیات نه 300 کسان پکې ځای وي، برم چت نشته. او بله خبره دا ده چې دا د کلي میانځ هم طالبان ډېر اکثر چې طالبان دومره ډېر په کلي کې دننه تېرېږي را تېرېږي هم ښه خبره نه ده. او دا هم خیر مونږ 3 میاشتې دغه ګزاره هم برداشت کړې وي. زمونږ د کندي دا خلک ښه خلک دی، خو دا ده که دې کې باران شي نو یو ورځ هم چې زمونږ سبق قضا شي نو بیا د هغې مونږ ته کمې پوره کول ګران. بل دا دی چې ګرمي ده نوري نو دومره لوی ځای مونږ سره شته دی نه چې زمونږ په کلي کې څومره جوماتونه دي. زمونږ طالبان خو 1300 طالبان نه هغه په یو جومات کې نه دیږي. نو ما په دې ډېر لوی سوچ وکړو او مې د سخت کال به مونږ دا دوره چوټې کړو خالص په دې وجې چې مونږ سره د سبق د ښودنې ځای نشته. اوس د پېښور نه ما پسې د مولانا رحمت حاجي صاحب زوی راغی او ډېر مینت یې راته وکړو چې راځه زمونږ دې مدرسه کې را دوره وکړه. طالبان لنګر به مونږ ورکړو، ډوډۍ به مونږ ورکړو. یو بل ځای نه څه کسان راغلل، خو ما وی یاره بس دې خپل کلي سره هم دا خبره شروع کړې ده
تر څو چې موسره سي په خپل کلي کې به کوبارې نه کوي. هغه ته مې د خپل کلي د تورنګاو د خپلې د خوند نه خرابوم، مې به د کلي کې به کوو. په خدای پاک وس او توفیق راکړي. واقعي د تورنځو ډېر خلک لکه دا چټ را لېږلي زمونږ د میروزو کندي ملګرو، اول دا خټ بازي ملګري راغلي، یاره ته ولې دوره نه شروع کوې؟ ته ته داسې خفه چې طالبان څوک نه ډېره کوي، مونږ یې د بېټکونو په حجرو کې ډېره کوو. نو دا یقینا د کلي ډېر ملګري راځي او هغوی دا طلب کوي. خدای زمونږ د کلي خلک، د ګردونوا خلک، د میرو د عمرزو، دا د خدای ډېر زیات خوشحالېږي. د طالبانو په اصولو اوسېدو کې د ډېر زیات خوشحاله. یو جومات کې 10 او 15 کسان، دا زمونږ د کلي د خلکو اصول دي. لیکن اوس مونږ سره د ښودنې ځای نشته، عیدګاه او غرغوانه شو جوړېږي. نو په دې وجه باندې چې مونږ سره د سبق د ښودنو ځای نشته، نو مونږ د چوټۍ اراده کړې ده. داسې هم نشو کولی چې یاره مونږ وایو چې باید طالبانو پرېږدو، بعضې نه پرېږدو. هغه مسافر طالبان یې څوک دی څوک د بل دی، دغه کار پکې مونږ نشو کولی چې مسافر راشو مونږ یې بیا رخصتو چې د تعالی مونږ ځای نشو درکولی یا تا نه پرېږدو. نو په دې وجه باندې سخت کال مونږ هغه دوره نه کوو. او تاسو هم دعا کوئ، مونږ هم دعا کوو چې خدای زمونږ د اختر دا جومات په خیر باندې جوړ کړي، انشاءالله بیا پکې خپله دوره کوو. یو بله مسله راته په دې لاره کې یو ملګري ووایي، یو ډېره اهمه خبره ده چې بعضې ملګري د هغې په دې موټرسایکل کې، په موټر کې، په لاره کې د میوزیک لګولي. نو کې بندوي نو هم ټنګ ټنګ کوي او کې شروع کوي نو هم ټنګ ټنګ کوي. موټرسایکل کې هم لګولي او په موټر کې هم لګولي او دغه رنګې په نورو څیزونو کې هم لګولي. اوس خو د سکریمو ګاډي که په لاره ځي نو هم ټنګ ټنګ کوي. د خدای شان دی د مسلمان په دې دماغ کې شیطان هغه خپلې پنجې داسې خښې کړي دي چې بې د ټنګ ټنګ نه څو سکریم هم نه هلي. سکریم به هم هلالي چې ټنګ ټنګ واورئ، که ټنګ ټنګ دې نه اورېدلي څوک سکریم نه هلي. ښه دغه موټر چې ته راګرځی نو جومات خوا کې به کله ریورس کله به یې راګرځی، کله به بل د نیکۍ یو لایبرري کتابخانه وي هلته به ودرې، کله به مقبرې سره ودرې، کله به بل نیک ځای سره ودرې، کله به څوک مونځ کوي ته به دا موټر را واپس کوې او ټنګ ټنګ به کوي. نو څومره لویه ګناه ده پکې. نو دا مهرباني وکړئ د موټرو خاوندان، د سایکلو خاوندان، د موټر سایکلو خاوندان، دغه میوزیک والا دغه ټنګ ټنګ والا شی ته وباسئ. د هغې په دی الله اکبر هم ما اورېدلي د هغه هم پکې کېږي، بسم الله الرحمن الرحیم هم پکې کېږي، الحمدلله هم پکې کېږي. ځکه دا اکثر بعضې خطاو سره کېنم چې دا شی تاوئ که نه دا چابي نو بسم الله ووایي، چې بریک لګوي نو بسم الله، چې ودرئ نو بسم الله. نو ګوره د خدای نوم دی واخېسته. زمونږ په دې علاقه کې یو سړی تېر شوی د نوم یې درته نه اخلم، ممکن ده چې بعضې ملګري وپېژني. دا ګورې جومات کې ناست یم که دروغ درته وایي. خدای پاک مالدار کو ډېرې مالدار د ډېرو موټرو خاوند شو. ما ته یو سړي خبره کوله، د هغه ډرایور وی سوات کې موټر واخېست، وی ما ورته وایي چې پلانکي وروخېږه او د خدای نوم پې ووایه، بسم الله پې ووایه چې سټارټ یې. وی زه داسې موټر یم چې بې د خدای د نوم نه سټارټ کېږي. رب العالمین هغه سړی اوس مړ دی، خدای دې وبخښي، مړ دی. د هغه نه موټر هم ډاړې ختمې شو، کور او جایداد هم ډاړ ختم شو، ځمکې هم خدای ختمې کړې. چې څومره مال او ټول لاړل برباد شو. اوف دقسې تش میدان شو، ډاګه شوه، خبره خلاصه شو. نو د خدای نوم پورې ټوکې مه کوئ. دا موټر سایکل به ته داسې ځای کې راګرځئ چې څوک به مونځ کوي، تلاوت به کوي، اب ټنګ ټنګ شروع کړي. په ټنګ ټنګ مه پاسه، د خدای په نوم پاسه. هر وخت کې د الله نوم په دې زړه کې راوله، نو رب العالمین به درسره امداد وکړي. د جومات شی که زوړ شي او خراب شي د هغې خرڅول جایز دی او که نه. ښه خو دا ده چې د جومات سیاړو خرڅ نه شي، په جومات کې دننه ولګي. لیکن که دا خرابیږي او ضایع کېږي او جومات کې په ښه نه راځي او بیا خرڅ شي نو جواز یې شته دی. بعضې خلک د انګریزانو سره په اسلام آباد کې نوکران دي، د هغې تنخواه ورکوي، بلکل جایز ده. د کافر سړي سره مزدوري نوکري کولی شي، د هغه تنخواه هم اخیستی شي، دې کې څه بدیت نشته. دی وایي چې څوک د بالټي نه لامبي یا غسل کوي نو د بالټي ته د بدن نه څاڅکي ماسکي وروغورځېږي، غسل یې کېږي. بلکل که بالټۍ خو اول دا ځای کې کېښودل پکار چې څاڅکي پکې نه پرېوځي. لیکن که د انسان د بدن نه د بالټي ته څه دا نري څاڅکي ماسکي وغورځېږي، په دې اوبه هم نه پلیتېږي او غسل ته هم نقصان نه رسېږي. دین دومره تنګ تروش مذهب نه دی. که ستا د وجود که سړی جنوب شي، جنابت کې شي،
یو زنانه مثلا هغه خپل بیماری پیدا شي هغه خوله پاکه ده که لاس یې اوبو کې وجنګېږي اوبو سره نه پلیتېږي خوله یې پاکه ده که هغه د وجود ساس کې بالټي اوبو کې پرېوځي د بالټي اوبو سره نه پلیتېږي پاک دی که په جومات کې د فرض مانځه وخت ني او یو سړی نفلي عبادت یا تلاوت کوي یا د قرآن حکیم په تلاوت کې مشغولي د جومات بجلی پکې استعمالولی شي که نه بلکل استعمالولی شي د جومات پکې دې لپاره دی چې خلک ورته لمونځ وکړي دې لپاره چې خلک ورته تلاوت وکړي خلک ورته نفل وکړي خو یاره زیات استعمال اسراف کې راځي لکه یو پکې ته پنځه شپږ کسه کېناستې دي چې دویم دی نه لګوي په دو پکو کار کېږي دریم دی نه لګوي په دریو پکو کار کېږي نو څلورم دی نه لګوي کوشش دې کوي چې بې ځایه د جومات بجلی استعمال نه شي بل دا دی چې د جومات پکې رواني یا بجلی بلی نو هغې ته ګپ شپ او فضول خبرې کول دا بیا ګناه ده فضول ګپ شپ جومات کې لګي او د جومات پکې ته ناست دی دا بیا ګناه ده الله پې خفه کېږي که یو سړی کمیس وباسي او د ځان نه څادر تو کړی وي مونځ بلکل کېږي که مونځ ورسره کوي کمیس ته وویسته او څادر دې تو کړ نبي علیه السلام به عموماً څادر تو کړی پکې به ناسته نو یاره چې وجود دې پټي دارنګې که یو سړی پرتوګ وباسي او د پرتوګ په دې څادر ځان نه تو لنګ ورته وایي لنګ ووایي خو چېرې کونډو نه لاندې پورې کونډی ورسره پټې شي نوم نه کونډو پورې پټوالی را شي نو مونځ ورسره کېږي یو سړي قسم وکړو چې که ما د خپل پلار مخ پس د مرګه وکته نو ما باندې به خپله ښځه خور وي او دې سړي د پلار مخ ته وکتل نو اوس به څه چل کوي لاول خو داسې قسمه قسم خوړل پکار نه وي ځکه د پلار په تا ډېر لوی احسان دی نو دا خو یې د ګناه کار کړی دی دا سړی توبه وباسي که دا قسم یې خوړي د پلار مخ ته به ګوري چې ویې کتل نو د دا ویلي چې د ما ښځه او په ما خور وي نو دا که دې سره د طلاق نیت پړه کې راغلي که نه نو دی به نکاح تازه کړي نور پکې څه نه راځي که دا وي چې ښځه په ما خوري او یا دې په ما موري او وړه کې طلاق د که طلاق چې څنګه ارادې هغسې لفظ یې پړه کې راغلي لکه عموما دا الفاظ چې وایي نو دې کې طلاق و نیت وي نو دا سړی د خپله نکاح تازه کړي نو ښځه یې خپله ښځه ده او د پلار سره معلومیږي دا چې روانه ده ځکه چې د پلار د مخ نه قسم خوړلی د مرګ نه پس یې ورته وکتل د پلار له ډېر زیات مقبرې لري صدقه دې کوي ثواب دې پلار ته بخي نفل دې کوي ثواب دې پلار ته بخي او